څنګه چلې قربان تا خو نن سبا په کونه ورکول په لایف کې شروع کړې. السلام علیکم ولی الله صاحب څنګه یې؟ السلام علیکم څنګه یې؟ ښه خیر شکر دی. نو که څوک درته وایي چې په دې کار ښه ښکاري نو خوشې غول خوري. هغه رانه غلطي شوې ده پرون، دوباره به داسې کلم نه کېږي. نو زه خو ستا د ښېګړې ویم ما دې اورېده، نور خو ستاسو خپل کار دی. بلکل بس هغه پوه نه شوم، ما خپلې ویډیوګانې وکتلې، زه به ډېر خفه شوم. په وخت کې خو سړی نه پوهېږي خو وروسته یوازې د فشار بیا ختلی انسان د یوازې تکلیف ورته پیدا کېږي، هګۍ پړسېږي که نه. ډېر احتیاط کوه قربان. همداسې ده. ښه ته وایه څنګه یې؟ ښه یې دوبۍ کې د وخت څنګه تېرېږي؟ زه خو ښه یم والله زه نه پوهېږم ما در دلته یوه جینۍ راغلې ده وا درې دومره ډېرې چپې رانه واسې زما هم ورپسې خوله ووته. خوښ شوی به یې ځکه والله قربان یې شم. زړه نه زړه ته تلې لاره وا درې کلمو نه کلمو ته تلې پاپوس نه پاپوس ته تلې وا درې د هر سړی پوه شه او زړه پوه شه. وایي دا زړه دی چې په چا ورلی د هغه دی. همداسې ده. زما هم په زړه یو کس ورغلی دی د ټیک ټاک کې دا هوسته خو زه یې نوم نه شم ویلی. ستا رښتیا وایم د ګپ نه علاوه ستا دې قسم وایي قسم دی، خو زه یې نوم نه وایم، داسې سبا راله بد ردونه وایي مړه، په زړه کې ساتم بس. دا څوک دی دا څوک دی ما ته وایي زه به درته رضا کړم. نه نه زه دعا روزانه دعا کوم چې به ګپ شپ یې راسره جوړ شي بیا به ورله وایم، خو اوس ورته نه شم وایي. ما ته ووایه ګوره کوم کار چې نه کېږي درېمګړی کولی شي اوس تا په سوړه مړه مار پرېږدم، ته خو ما ته ووایه زه به دې هیلپ وکړم. ماړه خلک خاندي، بیا خلک به خاندي، ما له پته ده زه ځکه نه شم ویلی. شیرعلي دی؟ نه مړه شیرعلي څوک نه نه شیرعلي ته خو زه رسپیکټ لرم، بیا ویډیوګانې ګوري پرېږدي. دلته ټول شیرعلي دی. څوک یادی نو؟ شیرعلي دی، شیرعلي خو زما ملګری دی. بیا به درته زه ووایم هلک دی که جینۍ ده؟ هلک دی. څه مطلب جینۍ ده؟ جینۍ خو زه په خپله یم. کېنسته کبر وکړم ته او جینۍ کېدل ډېره لرې خبره ده. دا ستا سوچ ته خو لیونۍ دنیا ساحل یادی؟ نه نه ساحل نه. نو دا څه د مور میړه دی یاد خو یو یاد کوي ویون زمونږ دی ورپسې جبۍ کړه. ښځه زه به درته ووایم خو په لایف کې درته نه شم ویلی، میسج به درله پټ انباکس وکړم بیا یې درته نوم ویم، خو په لایف کې نوم مانلی په شرمونو به مې هغه کس وشرموي. ګورې نه یې شرموي مړه د هغه په مور لعنت شه چې تا وشرموي. دا صحیح ده. نو چې ستا خوښېږي که تی خوښېږي؟ زما خوښ دی زما. نو ته به پې څه کې ځان به پېغې؟ داسې ته خو وادي ورې د جینۍ هم نه چې بچي به ورکړي. مړه ولیله ګوره دنیا کې هر رقم خلک شته، ضروري ده چې یو انسان د صرف جینۍ او هلک وي، هر رقم خلک دي او د هر رقم خلکو زړه کې بل دپاره فیلینګ هم شته. او کم فیلینګ دی در سره ته ماته ووایه دا کم فیلینګ دی؟ فل ګرم والا فیلینګ. ګوره او څنګه ته هلک یې ستا به یو جینۍ به دې خوښېږي، کیدای شي خوښه دې شي، ته به هغې سره مینه کوې. داسې د هر انسان یو نه یو کس خوښېږي په ژوند کې، پته ده؟ بیا دې هم کور ودان چې ستا څوک خوښ شوی دی. افریقا یادې؟ خو بیا به په پسکۍ کې دې ګوته ووامه. ته ماله د ټولو د هغه خلکو نومونه دي څوک زما په شانتي دي لږ ډېر. زه سم سړی دی، هغه سم سړی دی، ته عجیبه انسان یې، ستا په ما دا خلک پیرزو شي. ته یا لیبیا دا یادی ما یادې؟ نو ښه نوم یې واله مغه یې نوم یې واله ځه. خلک درته وایي تا یادی، نو ښه شی خو ته هم یې. ته یا لیبیا دالیې درته وایي تا یادی. نو څوک یادې څوک یادې ووایه ته. مړه یو څه هلک دی پرېږده، داسې د زړه یو خبره مې درته وکړه بس. نو دلته نور هلکان چېرته دي دنیا تړنګل دې راوران کما. د کم نومونه دې واخیستل هم په دې کې یو ده، هم په دې کې یو ده، خو زه درته نه ویمه اوس راله دماغ مه دغه کوه. اوسه پورې پکې هلکانو کې یو هم نه و، دا ټول ستا ملګري یو. راشه جیا راشه بس ما یادې دوبۍ ته راشه چې دواړه وادرې سره. دوبۍ ته مانه په جرمني کې پړ شه، په دوبۍ کې خو ته مانه بل خوا وتښتې ظالمه. دوبۍ له راشه په خوله باندې نه راشه والله که ته نه وتښتم. ګوره ته په خوله خلکو له وایې راشه راشه راشه، بیا خلک نه پټ شي داسې والله په دې تندي به دې ښکل کړم قسم دی والله.
د استاد مړه ستا په دې ټول بدن کې قسم دې زما خېټه خوښېږي دومره کوي ده ته کله کله سنیپ چیټ باندې سټوریانې ورکې والله او ته چې کله زه والله مړ مې کله چا سټوري نه ګورم زه کله کله ستا سټوري وګورم زه خو لګوم خو ته خو ګور نه بیا درله زه په انباکس کې شیر یو نیم بازي وګورم کنه هر کله خو نه ګورم نو هغه هم چې درته کله نظام وایي چې سټوري یې لګولې ته بیا وګورې که نه دا د سړي بچی قسم دې که خیره ته ویلې ما ستا پته نشته ته زموږ اکاونټ سره نږدې نږدې م نه ګرځې پوه شوې او زه خو غواړم چې ته وګورې خو ته سې رالېږه شخصي کې نو ته به سټوري څه له لګې دا صحیح ده درلیږم به خو بیا زه یارېږم داسې نږدې در سره بل څوک ناست وي ستا خوا دې خوا سټوري وي او بد پې ولګي که نه 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 هېڅ خبره نشته سیلفي م رالېږه خاطر جم اوسه ګوره یو خدای او رسول ته وګوره په ما اعتبار وکړې زه د خولې نه ډېر خلاص یم خو قسم په خدای وادېرېده که نه ما سره د ډېرو خلکو رازونه زه ولاکه دلته یم په یو انسان چې یوه پرده راواچوي خدای په تا 100 پردې راواچوي قسم دی که در سره ولا زما دا ټیک ټاک نه په دې خاطر زړه تور دی وادرې چې زه دلته څه ویلی نه شم په خدای که نه زه داسې دا مخامخ خلک ګورم والله قربان دي شم تر دې خو چې په تندي دې ښکل کړم وادرې که دوبۍ کې شو که جرمني کې شو وادرې دا پیره در سره ګورم والله